پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سر نګدي ساتي بموتل خپل سر نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات رباطي و ساتل کفل رباطي و ساتل کفل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات دا د اسلام پال خلک وی دی پری آباد هیواد جوړ کړو او جوړ بکړي دا زمون برباد هیواد دا زمون برباد هیواد دا زمون برباد هیواد خلاص کړ لهر شر دین کابل خلاص کړ لهر شر دین کابل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات خپل سر نګدي ساتي بموتل خپل سر نګدي ساتي بموتل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات څومره په اخلاص روان ننګ په خوږ اسلام کوي څنګه یې هیواد ته ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي زیرې د بریا پاشي پل پل زیرې د بریا پاشي پل پل پوز د امارات پوز د امارات پوز د امارات او بل په عموم کې بل خو ټول ولسترون پر اطمینان ورکوو ډاډ ورکوو چې ستاسو د آرامښت لپاره ستاسو د هوساینې لپاره تاسو د الله د هر اړخیز خدمت لپاره به د بل خوراک د پولیسو همدا شان د زور په سطحه ده اکاډمۍ د استادانو د مسؤلینو د ټولو د ژمنتیا ده چې موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې هغه تاسو د مظلوم ملت ژوند کې اخلاق پیدا کړي مشکلات ورته ایجاد کړي دلته نن چې تاسې څه زده کړي دي یوازې هغه د تاسې لپاره یو آګاهي شوه دا اختتام د تعلیم نه شو دا د تاسې ابتدا د تعلیم شوه نن هغه څه ته درک کړل چې زه باید په آینده کې څه نور څه زده کړم چې تاسو د خپلو پوسټو کې په مراکزو کې په خپلو ځایونو کې کوم قسمه اسلحې ستاسو ته نن نه دي زده کړې او په بعد کې ته دغه تصمیم باید ونیسئ چې زده یې کوم کار چې کوئ خدمت کوئ مقصود د الله رضا وګرځوئ خود به خود به الله تعالی په دنیا او آخرت کې تاسو ته ارتقا درکوي دوم داسې هر قسمه مخالفتونو نه ځان وساتئ مخالفت موږ تاسې په ملا باندې متعي د هر قسمه پرمختګ د منع کولو ذریعه ګرځي که چیرې موږ تاسې ملګري یو بل سره په مخالفتو سره اخته دي کشر له مشر سره مشر له کشر سره او خپل منځ کې بیا پرمختګ هدف نه موږ تاسې پالي چې دلته دغه دوره د موږ 12مه دوره وه چې په دې کې تعداد د 500 کسه محصلین موږ سره دلته یوه میاشتنۍ دوره له سره کړله چې دا د موږ دغه د زون د مربوطه 5 ولایتو محصلین راغلي وو الحمدلله دلته چې موږ کوم درسونه ورکړي دي هغه عقیدتي او مسلکي درسونه دي نو هکذا په دې ټولو دورو کې چې جمله د 4 کلو کې چې موږ دلته کوم فراغین ورکړي دي 11,160 جمع د دغه دورې سره د 12مې موږ دومره فارغین ورکړي دي بیا د دغه فراغت په جریان کې موږ بعضې دلته داخل کې دورې ورکړي دي بیرون په ولایاتو کې موږ هلته سیمینارونه کورسونه ورکړي دي الحمدلله دا ټول په عقیدتي او مسلکي علومو باندې سمبال شول اوس به دوی خپلو مراجعو ته او خپلو مراکزو ته به دوی بیرته ملته ځي وایي به ملته خپل خدمت مخکې بیایي